السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېرې خوندورې په زړه پورې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یو بیا حاضر شوی یم. ټیکنیکل نقیب په دا هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وي. څنګه ملګري مونږ کولی شو چې ډېرې ملګري زما نه دغه پوښتنه کړې وه چې څنګه د 2019 مسینجر چې کوم دی هغه په پلی سټور کې نه میلاویږي. هغه 2019 شین مسینجر مونږ په کومه طریقه سره را ډاونلوډ کړو. دغه لپاره مې ستاسو ملګري نن دغه طریقه راوړې ده چې ستاسو د 2019 شین مسینجر چې کوم دی ډېر په اسانۍ سره ستاسو ملګري په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شي. صدې کړه ملګري ویډیو اخره پورې وګورئ. که ستاسو تر اوسه پورې دغه ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني وکړئ ستاسو ملګري دغه ویډیو سره لایک کړئ. زما چینل که ستاسو نوي سبسکرایب کړی وي په دغه سیر سبسکرایب دې کړئ، ګنټۍ نشان دې کلیک وکړئ، پوس په آل دې کلیک وکړئ چې زما هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو ته په نوې ویډیو نه مخکې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی. ملګري ډېرې ملګري زما نه دغه پوښتنه کړې چې 2019 شین مسینجر موږ په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي هغه په پلی سټور کې نه میلاویږي. زه دلته ملګري ما په پلی سټور باندې کلیک کړل. زه ستاسو اول په پلی سټور کې درښکاره کوم چې 2019 مسینجر په پلی سټور کې میلاویږي که نه میلاویږي. ګورې دلته ماته دغه پلی سټور خلاص شه. دلته ما په سرچ باندې کلیک وکړل. چې کله دلته ما په سرچ باندې کلیک وکړل دلته زه ورته لیکم مسینجر. ګورې دلته ملګري ما مسینجر ورته ولیکل. ما اول نه ورته لیکلی و. ګورئ بیا ستاسې راشئ په سرچ باندې دلته ستاسې کلیک وکړئ. چې کله ستاسې ملګري دلته په سرچ باندې کلیک وکړئ ستاسو ملګري دغه مسینجر راړوي. ګورئ ملګري خو د 2019 کې مسینجر چې کوم دی هغه شین وي هغه نه میلاویږي. ستاسو په خپله هم دلته ورته کتلی شئ چې د 2021 سیر مسینجر دی 2019 چې کوم دی په پلی سټور کې نن سبا نه میلاویږي. صحیح ده ملګري، ستاسو دغه څنګه را ډاونلوډ کوئ؟ ستاسو دغه لپاره ستاسو اول راشئ. که ستاسو دغه سیر مسینجر چې کوم په موبایل کې ډاونلوډ کړی وي ستاسو دلته ملګري دغه سیر مسینجر په خپل موبایل کې د سکرین نه ډیلیټ کړئ. صحیح ده ملګري، زه دلته ملګري دغه مسینجر زه غواړم چې دغه د سکرین نه ډیلیټ کړئ. ستاسو لږ انتظار ورته وکړئ. ګورئ ملګري دلته ورته دغه مسینجر زه غواړم چې د سکرین نه مکمل ډیلیټ کړئ. صحیح ده ملګري، چې کله تاسو ملګري دلته دغه مسینجر د سکرین نه ملګري ډیلیټ کړئ. صحیح ده، بیا ستاسې راشئ دلته ګورئ دلته ملګري دغه هم ډیلیټ شه. دلته ملګري ستاسې چې په موبایل کې هر یو براوزر موجود وي ستاسو دلته راشئ یو براوزر را پیدا کړئ. صحیح کړه ملګري، زه راځم ملګري دلته ما سره چې کوم دی دلته ما سره کروم براوزر موجود دی. زه غواړم چې دلته کروم براوزر را پیدا کړم. صحیح کړه ملګري، ګورئ دلته چې کوم دی دلته ما په دغه کروم براوزر باندې کلیک وکړئ. صحیح ده ملګري، چې کله تاسو په دغه کروم براوزر باندې کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه کروم براوزر را خلاص شي. لږ انتظار ستاسو ورته وکړئ. ګورئ ملګري ماته دلته دغه کروم براوزر را خلاص شي. صحیح ده ملګري، تاسو دلته راشئ. دلته ملګري ستاسو پر سرچ کې مسینجر ورته ولیکئ. دلته زه راځم ملګري دلته ما په سرچ کې زه ورته لیکم مسینجر ای پی کې ډاونلوډ 2019 ستاسو ورته ولیکئ. چې کله تاسو ملګري دغه ورته ولیکئ دغه خط ستاسو باید راشئ دلته ملګري ستاسو لاندې په سرچ باندې کلیک وکړئ دغه ستاسو ورته سرچ کړئ. صحیح ده ملګري، چې کله تاسو ملګري دغه سرچ کړئ ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته صفحه راوړئ. صحیح ده ملګري، ګورئ دلته ملګري دغه اول یو مسینجر دی 2021 تاسو دغه نه ډاونلوډ کوئ. راشئ ملګري دلته دغه دویم چې کوم دی دغه دویم نه دغه دریم آپشن چې کوم ستاسو ښکاري دغه لاندې دغه دریم آپشن دی ستاسو ملګري دلته په دغه شنه خط باندې کلیک وکړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه دریم آپشن باندې کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راشئ. ګورئ دلته ملګري یو اول د 2021 مسینجر دی دغه سیر یو دلته ستاسو ته لاندې چې کوم دی د 2019 2018 هر یو مسینجر ستاسو ملګري درکوي. په دا کې ملګري ډېر زیات خوندور ښایسته مسینجرونه چې کوم دي میلاویږي. هر ام بي وي ملګري چې ستاسو څه ام بي مسینجر وغواړئ ستاسو ملګري د دغه نه ډاونلوډ کولی شي. صحیح ده ملګري، ستاسو ملګري ډېر زیات مسینجر په دغه کې ستاسو درکوي. ستاسو ملګري چې هر یو مسینجر خوښ شه ستاسو دلته راشئ هغه مسینجر را پیدا کړئ. زه راځم ملګري دلته چې کوم دی دلته ما دغه مسینجر خوښ شه. ګورئ ورته دغه مسینجر ستاسو دلته راشئ ستاسو په دغه مسینجر باندې کلیک وکړئ.
چې کله چې په دغه مسینجر هم د کلیک کړئ دلته ستاسې دغه مشورې وي نه ختم کړئ په دغه پوس کراس هم د کلیک کړئ چې کله چې په دغه کراس هم د کلیک کړئ دلته راشئ ډاونلوډ اي پي کې په دغه آپشن دلته ستاسې کلیک وکړئ چې کله ستاسې په دغه آپشن د کلیک کړئ دلته ستاسې یو بل آپشن راشي ستاسې په هغه لاندې آپشن د کلیک وکړئ د خو مو اول نه چې مو دغه سیټینګ کړی و ګورئ دلته ستاسې ته دغه ډاونلوډ شیرې شي سایده ملګري ګورئ دغه ډاونلوډینګ روان دی انټرنیټ چې کوم دی لږ کې سلو دی انټرنیټ کار نه کوي سایده ملګري لږ انتظار ستاسو ورته وکړئ باید چې کله دلته ماته دغه مسینجر را ډاونلوډ شي سایده ملګري ستاسو ته بیا ملګري مکمل دغه د ښکاره کوو چې دغه مسینجر ډاونلوډ شي که هم نشي ډاونلوډ خو ملګري ستاسو نو ډېر لږ کې ټایم وغواړي ځکه چې انټرنیټ دلته صحیح کار نه کوي ستاسو نه بل دغه مسینجر خو په کروم براوزر کې چې ډاونلوډ کوي بیا لږ کې ټایم چې کوم دی دغه غواړي ملګري سایده دلته راځم دلته ملګري چې دغه ریکارډینګ کمره لږ په بند کړه چې باید ملګري زر ماته را ډاونلوډ شي ځکه چې چې کوم دغه اوږدېږي بیا ګورئ دلته ملګري ورته دغه مسینجر چې کوم دی ملګري دلته دغه مسینجر زما سره چې کوم دی دغه ورسېد ګورئ ټیک نشان ورغی تاسو دلته راشئ په دغه مسینجر آپشن دی دلته په دغه ټیک نشان دی کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن دی کلیک وکړئ باید تاسو راشئ په دغه آپشن دی دلته تاسو کلیک وکړئ بیا راشئ دلته ملګري تاسو دغه پوس آپشن کوم څه ښکاري دغه آپشن تاسو را خلاص کړئ ګورئ بیا راشئ په کوم دی کلیک وکړئ دغه مسینجر ستاسو ته را ډاونلوډ شي سایده ملګري که ستاسو ولا نشئ چیرې میلاولی ستاسو راشئ ملګري خپل موبایل فولډر چې کومې دي پکې ستاسو وګورئ ستاسو ملګري دغه اپلیکیشن په مسینجر چې کوم ولا ډاونلوډ شوی سایده ملګري دغه مسینجر لږ انتظار ورته وکړئ دغه مسینجر چې کوم دی دغه مسینجر زما د موبایل سکرین چې کوم دی وخت او دغه ملګري را ډاونلوډ شي سایده ملګري موبایل چې کوم دی ملګري دغه لږ کې سلو دی ځکه چې کومه دغه ویډیو اوږده شوله سایده ملګري دلته ملګري زه راځه دلته ملګري ستاسو ته دغه مسینجر د ښکاره کوي چې دغه مسینجر حقیقتي را ډاونلوډ شه که هم نشه را ډاونلوډ سایده ملګري زه راځه دلته ملګري موبایل او سکرین ته هغه مسینجر دلته چې کوم دی ستاسو ملګري دلته زه در ښکاره کوم ګورئ دغه مسینجر ماته موبایل او سکرین ته ورسېد دلته زه راغلله دلته ما چې کوم دی دغه مسینجر ستاسو ته را ډاونلوډ شه ګورئ دلته ماته دغه مسینجر را ډاونلوډ شه تاسو دلته ملګري په خپله هم ورته کتلی شئ چې دغه شینی مسینجر ماته ایسته را ډاونلوډ شه سایده ملګري انشاءالله ملګري ستاسو دغه ویډیو د خوښه وړ ګرځېدلې وي تر هغه پورې که تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زما چینل هم ستاسو د سره سبسکرایب کړئ سایده ملګري نره ملګري ستاسو نه ملګري نره اجازه غواړم د الله په امان